سلامونه درنو زده کوونکو په خیر راسئ. د فزیک د ویډیوګانو په سلسله کې نن مو 11 درس دی چې درس موضوع ده د پاسکال قانون او همدارنګه سعودي قوه. د درس تر پایه پورې راسره پاتې شئ چې په دغه دواړه موضوعات مو سر خلاص وي. درنو زده کوونکو تېره ورځ موږ د مایعاتو فشار ولوستی. د مایعاتو په فشار کې موږ تاسو ته دا وویل چې د مایعاتو فشار چې دی هغه د څو فکټورونو سره اړه لري. مثلا یو د ژوروالي سره مستقیم اړیکه لري. یاد څومره چې موږ مایع کې یو جسم لاندې ډېر په ژوروالي باندې لاندې شوه کېږي، موږ تاسو وایي د هغه باندې پر هغه باندې فشار تاثیر زیاتېږي. همدارنګه د مایع د کثافت سره اړیکه درلوده او همدارنګه د جاذبې د جي د قیمت سره اړیکه درلوده مستقیمه. نن د خیره سره د مایعاتو فشار مربوط یو درس چې د پاسکال قانون دی هغه د خیره سره وایي. تر دې نه مخکې چې درس را شروع کړو درنو زده کوونکو، تاسو به ځینې وخت دا فکر ځان سره کړي چې په دغه موټر شوي کې د ډېرې کمې قوې په واسطه باندې ډېر لوی موټر څنګه پورته کېږي، یا هم دا فکر به مطمئن کړي چې کله چې موټر په ډېرې تیزۍ سره مخته روان او یو دم بریک نیول کېږي، دغه په ډېرې قوې سره او په ډېرې تیزۍ سره چې موټر روان بیا هم دی درېږي د بریک سره. دا څنګه امکان لري؟ او همدارنګه د دې په اړه به موږ شاید تاسو فکر کړی چې کله موټر خرابېږي او موږ مستري دغه غواړي چې هغه پورته کړي او پر هغه باندې مثلا ټایر یې بدل کړي یا نور کار ترسره کړي، هغه موټر سم کړي، د یو کوچنۍ اوسپنې په واسطه باندې هغه چې کوي ټوله موټر پورته کوي. دا څنګه امکان لري؟ دغه موضوع د فزیک د علم سره څنګه اړیکه لري؟ د خیره سره دا موضوعات به انشاءالله نن د پاسکال په قانون کې وایي. راځئ د خیر سره چې درس را شروع کړو. د پاسکال قانون څه وایي؟ وایي که چیرې په یوه تړلي لوښي کې د مایع پر یوې نقطې فشار وارد سي، نو موړی فشار د مایع ټولو برخو ته په مساوي شکل انتقالیږي. که چیرې دغسې یو لوښی موجود وي چې په هغې کې یو خاصه مایع شتون ولري او ته پر د یوې برخې د فشار وارد کړې، دغه فشار د لوښو پر ټولو برخو باندې د مایع پر ټولو برخو باندې په مساوي اندازه باندې څه کېږي؟ واردېږي. اوس نو دا چې څنګه کېږي وروسته د خیر سره تاسو ته وایم. د پاسکال قانون چې دی دا په هایدرولیکي ماشینونو کې تطبیق کېږي. هایدرولیکي ماشینونه هغه ماشینونه دي چې د فشار د انتقال په اساس په مایعاتو کې خاص کار ترسره کوي. لکه د مثال په ډول هغې کې موږ تاسو اوس وویله لکه څنګه چې هغه بریک کار کوي، دا د هایدرولیکي ماشین یو ډول دی. همدارنګه موټر شوي کې چې هغه کوم دغه کارېږي هغه دی. همدارنګه جک دی. داسې نور مثالونه چې وروسته بیا موږ تاسو انشاءالله په یو مثال کې تشریح کوو. دریم د پاسکال د قانون ګټه چې ده، ولې موږ تاسو په فزیک وایو په روزمره ژوند کې د پاسکال د قانون ګټه چې ده، ګټه یې دا ده چې موږ د ډېرې لږې قوې په واسطه باندې زیاته قوه لاسته راوړو یا د ډېر کم کار په واسطه باندې ډېر کار لاسته راوړو. دا یې ډېره ګټه ده. راځو د خیر سره د دې لپاره چې موږ یو مثال حل کړو. یو هایدرولیک ماشین چې آبي شکنجه ورته وایي، پر دې باندې موږ تاسو یو مثال حلوو او دا زه تاسو ته درښیم چې څنګه د لږې قوې په واسطه باندې موږ زیاته قوه لاسته راوړلی سو. راځو د خیر سره مثال ته تاسو وګورئ. دا یو ماشین دی، دې ته آبي شکنجه هم وایي. په دې ماشین کې تاسو وګورئ یو لوښی تاسو درسره فرض کړئ، خاص اصلا دی ماشین دی، په دې کې چې مایع ور اچول سوې ده، په دغه ځای کې به څه موجود دی، په دغه ټوله ساحه کې مایع پکښه کې ده. دا خوا ته تاسو وګورئ دلته یو سطح لري او دا خوا ته هم یو سطح لري چې دې ته موږ تاسو فزیک کې پستون وایو. پر دغه ځای باندې یو جسم قوه واردوي. تاسو وګورئ د دې نفر په واسطه باندې چې لوړ ولاړ دی یو قوه واردېږي او دا قوه موږ تاسو په F1 سره وښیو. او همدارنګه تاسو موږ تاسو د فشار په درس کې ویل دي چې که چیرې قوه پر سطح باندې وارد سي، دې ته بیا موږ تاسو فشار وایو. دا تاسو دغه کوچنی پستون دا یو سطح ده چې دا سطح به موږ تاسو په A1 سره وښیو. همدارنګه دا سایه ته که موږ سره راځو دلته ګورئ تاسو موټر دی، د دې په واسطه به هم یو څه واردېږي، یو قوه واردېږي چې دا موږ تاسو F2 به ورته وایو. همدارنګه دغه سطح ته به موږ څه وایو؟ دې سطح ته به موږ A2 وایو، یعنې دویمه سطح به ورته وایو. تاسو وګورئ د پاسکال قانون دا راته وایي، وایي که چیرې په یو تړلي لوښي کې د مایع پر یوه برخه باندې ته فشار وارد کړې، پر هغه باندې قوه وارده کړې، دغه فشار د مایع ده چې دی دا په ټولو سطحو کې تاسو وګورئ په ټولو سطحو کې څه کېږي؟ دا واردېږي. تاسو وګورئ پر دې سطحې باندې پر دې سطحې باندې په مساوي اندازه باندې فشار واردېږي. په لاندې پر دغه ځای باندې فشار واردېږي، دا طرف ته ټول اطراف ته دغه د مایع فشار په مساوي اندازه څه کېږي؟ واردېږي. تاسو وګورئ بالاخره دغه فشار داسې را انتقالېږي بالاخره په پای کې دغه لوړ ساحې ته دغه ځای ته چې کېږي دا فشار را رسېږي او دا پر دغه ساحې باندې یو قوه واردېږي. کله چې قوه وارده شي دغه موټر چې کېږي دلته پورته کېږي. تاسو وګورئ د دې ځای څخه لږ قوه موږ تاسو پر وارده کړه، دا لږ قوه ده. همدارنګه سطح هم یو څه سره کوچنی ده. کله چې پر دې باندې فشار وارد سي، دغه فشار د مایعاتو ده د لوښو پر ټولو برخو باندې واردېږي. کله چې وارد سو دا خوا ته چې راځو سطح ډېرېږي، دلته قوه په څه کېږي؟ زیاتېږي. سطح چې زیات سو په دا ځای کې قوه هم ورسره چې ورسره زیات سول، نو د لږ قوې په واسطه باندې چې ګر سره کې یو نفر دی د هغه د وزن د قوې په واسطه باندې دلته موږ دونه قوه پیدا کړل چې په هغه باندې موږ یو مکمل موټر چې پورته کړي.
دا د پاسکال قانون چې د ګټه ده د پاسکال قانون راته وایي که چیرې ته فشار ورکړې د لوښي پر یو سطحه باندې دا د لوښو پر ټولو سطحو باندې چې کېږي په مساوي اندازه باندې واردېږي یعنې په دغه ساحه کې که زه فشار معلوم کړم دا مساوي په دغه ساحه کې د فشار سره که دې ساحې ته زه فشار ته P1 ووایم دغه ساحې فشار ته به زه P2 ورته ووایم اوس نو په دغه ساحې کې چې زه فشار واردوم زموږ ته فورمول انشاءالله په یاد د تېرو درسو څخه زه اولنۍ قوه ویشم پر څه باندې پر اولنۍ سطحه باندې که زه چیرې غواړم په دغه ساحه کې فشار معلوم کړم دې فشار ته ما P2 ویلی وو زه دغه F2 دوهمه قوه ویشم پر څه باندې راته وایاست پر دومه سطحه باندې دا چې په ټولو برخو کې فشار مساوي دی ما دغه فورمول جوړ کړي دې قانون ته دغه فورمول ته موږ ته اصلا څه وایو دې ته موږ ته د پاسکال قانون وایو دغه فورمول د پاسکال د قانون فورمول نو اوس تاسو ګورئ اوله قوه پر اوله سطحه باندې دومه قوه پر دومه سطحه باندې په دغه ځای کې فشار د دغه ځای د فشار سره څه کېږي مساوي کېږي ما تاسو ته ویل چې موږ د لږو قوې په واسطه باندې زیاتو قوه لاسته راوړو دا د موټر شي ښه مثال دی هلته موږ ډېر کم وزن پر یو شي باندې واردوو یا یو ډېره کمه قوه پر یو برخې باندې د مایع واردوو پر دا لوښي باندې د دې څخه دا فشار انتقالیږي په ټول لوښي کې دلته یو زیاته قوه ماته په لاس راځي دونه زیاته قوه چې هغه د ډېر خاص کار دپاره د ډېر سخت کار دپاره چې هغه ډېره قوه غواړي دغه لپاره چې کوم زه دا کار ترسره کوم تاسو ګورئ ته به ستا موږ ته موټر چې کړی دی پورته کړی دی یا ما تاسو ته وویله چې کله یو موټر بریک نیسي هغه ډېر په تیزۍ سره مخته روان وي دی بریک نیسي د ډېرو قوې سره دی یو دم درېږي هغه همدغسې هایدرولیکي ماشینونه دي چې په هغه کې دننه مایع موجوده ده د لږو قوې په واسطه باندې چې موږ تاسو بریک دغه کوو د لږو قوې په واسطه باندې هلته ډېره قوه حاصلېږي موږ ته لاسته راځي همدارنګه بل مثال موږ تاسو ویلی وو د جک ته هغه موټر چې په پورته کېږي ډېره لږه قوه ده ډېره کمزورې کوچنۍ وسپنه ده مګر ډېره زیاته قوه موږ ته په لاس راکوي دا د پاسکال قانون دی چې په لوښو کې ټولو خواو ته فشار په مساوي اندازه باندې څه کېږي انتقالېږي نو دغه فشار یو مساوي کې د دغه ساحې د فشار سره اوس تاسو ګورئ زه مثال لیکم مثال په دغه شکل دی که چیرې F1 قوه دلته موږ قوه وارده کړې د F1 قوې مقدار مساوي سي په 0.0 نیوټنه سره که چیرې د F1 قوې مقدار په 0.0 نیوټنه سره مساوي سي د دغه سطحې چې دغه قوه پر واردېږي که چیرې د دې مقدار 4 سانتي متره مربع سي اوس نو دی راته وایي ته د ماشین په دغه غټه سطحه کې چې د دې هغه مساحت چې دی ډېر زیات دی وایي که چیرې دا بله برخه د دې ماشین کې چې مساحت یې زیات دی که چیرې دغه مساحت 0 سانتي متره مربع سي نو وایي تاسې راته وایي چې پر دې برخې باندې به څومره قوه وارده سي تاسو ګورئ په دغه ځای کې د قوې مقدار 0 نیوټنه دی او دغه د سطحې مساحت چې دی هغه یوازې 4 سانتي متره مربع دی فشار پر وارد شو قوه پر وارده شول دغه طرف ته تاسو ګورئ د مساحت زیاتېږي دغه د پستون مساحت چې کېږي زیاتېږي وایي که چیرې د دې مقدار 0 سانتي متره مربع سي پر دغه پستون باندې به څونه قوه وارده سي ورې موږ داسې ویلي وه چې پر دغه پستون باندې قوې مقدار زیاتېږي موږ زیاته قوه لاسته راوړو راست په مثال کې بیا کړو چې دا څونه قوه موږ ته چې کېږي په لاس باندې راځي نو فورمول موږ تاسو لرو F1 تقسیم پر څه باندې فورمول باندې راوځي زده کوونکو F1 تقسیم پر A1 باندې مساوي کېږي د F2 دومې قوې تقسیم پر A2 سره زه راځم د هر کمیت پر ځای باندې د هغه مقدار چې ماته په سوال کې راکول شوی دی وراچوم مې د F1 مقدار تاسو راته وایاست د 0 نیوټنه د A1 مقدار به څه وي 4 سانتي متره مربع دا به مساوي سي د F2 قوې مقدار څو دی د F2 قوې مقدار یې ماته نه دی راکړی هغه زما څخه غواړي چې د F2 قوې مقدار به څومره سي اوس نو د A2 قوې مقدار یې بیا ماته راکړی وبخښئ د مساحت مقدار 0 سانتي متره مربع زه سوال ته نور ادامه ورکوم تاسو ګورئ د دې سوال د حلولو لپاره تاسو به په ریاضي کې دا لوستي تناسب مو ویلي تناسب کې موږ د یو نامعلوم کمیت لپاره موږ څنګه کوي څنګه عملیه مخته وړل انشاءالله چې تاسو به په یاد وي موږ مخامخ په داسې شکل د کراس په شکل باندې سره ضربول یا موږ داسې کولی چې طرفین مې ضربوي د شي سره وسطین سره دغه F2 د 4 سانتي متره مربع سره مې ضربوي او دغه چې د 0 نیوټن مې د 0 سانتي متره مربع سره ضربوي انشاءالله تناسب مو په یاد وي نو زه ضربوم چې F2 ضربي 4 سانتي متره مربع دا به مساوي سي 0 نیوټنه قوه ضربي 0 سانتي متره مربع سره اوس ما دلته د F2 د دومې قوې مقدار پکار دی نو زه چې کوم دواړو خواوې د مساوات پر د F2 د نامعلوم کمیت پر ضریب باندې ویشم پر 4 سانتي متره مربع باندې ویشم دغه طرف هم پر 4 سانتي متره مربع باندې کوم ویشم
دغه 4 سانتي متره مربع به زده کوونکو د دې 4 سانتي متره مربع سره چې شي اختصار بس کله چې اختصار شو دا طرف ته یوازې څو پاتېږي راته ووایاست F2 قوې مقدار پاتېږي دا وکتوري کمیت پر سره بیا دا چې وکتور ولیکو که چیرې تاسو وګورئ دلته 20 ضرب 20 400 کېږي 400 که چیرې موږ پر 4 باندې تقسیم کړو دلته د قوې مقدار 100 نیوټنه په لاس راځي سوال ته که چیرې تاسو متوجه یاست موږ پر دغه ځای کې یوازې 100 نیوټنه قوه وه او د سطحې مساحت 4 سانتي متره مربع و کله چې دا فشار انتقالیږي دا قوه انتقالیږي دلته زیاته قوه واردېږي د قوې مقدار تاسو وګورئ 100 نیوټنه ته رسېدلی د 100 نیوټنه څخه 100 نیوټنه یعنې د قوې مقدار د دې ماشین په واسطه باندې د پاسکال د قانون په اساس باندې 5 برابره زیات شوی نو دا د پاسکال د قانون ګټه چې موږ د لږې قوې په واسطه باندې موږ ډېره زیاته قوه چې کوو لاسته راوړو د 100 نیوټنه قوې په د 100 نیوټنه قوې په واسطه ما 100 نیوټنه قوه لاسته راوړله چې دغه په واسطه باندې ما ډېر زیات وزن چې کړی دی پورته کړی دی نو په دغه مسایلو کې د پاسکال قانون کارېږي چې زموږ په ژوند کې ډېره زیاته اسانتیا چې کړی د منځته یې راوړې ده راځو د خیره سره یو بل موضوع ده یو بل عنوان دی ستاسې د دغه څپرکي په پای کې راغلی د سعودي قوه یا د ارشمیدس قانون په نوم باندې دا به هم داسې په لنډ شکل باندې تشریح کړو چې دا موضوع په 11 صنف په فزیک کې په ښه ډیټیل سره په تفصیل سره تشریح شوې ده دلته بیا صرف هغه څونه اندازه چې ستاسو په کتاب کې راغلي په هغه اندازه زه تاسو ته معرفي کړم راځئ د خیر سره دغه موضوع راځئ د خیر سره درنو زده کوونکو بله موضوع مو د سعودي قوه یا د ارشمیدس د قانون په نوم ده ارشمیدس چې دی دا یو عالم دی 2200 کاله د اوس څخه مخکې دی یو قانون وړاندې کړی دی قانون یې په داسې شکل باندې دی وایي اوبه پر اجسامو باندې مخ پورته خواته قوه واردوي او دغه قوه له دې لامل کېږي چې د جسم په وزن کې کمبود راسي دې قوې ته د ارشمیدس قانون یا هم دې قوې ته د سعودي قوه وایي سعودي معنا مخ پورته کوونکې قوه د یو جسم مخ پورته کوونکې نو که چیرې د دې قانون پر اساس باندې که چیرې یو جسم موږ اوبو ته ور واچوو د اوبو په واسطه باندې پر هغه باندې قوه واردېږي او دا قوه د دې لامل کېږي چې جسم مخ پورته حرکت ورته ورکړي نو کله چې دا قوه وارده شي د جسم وزن چې کړي هغه ورسره کمیږي چې دې قوې ته موږ تاسې د سعودي قوه وایي او دا قانون د ارشمیدس د قانون په نوم یادېږي تاسو وګورئ ځینې اجسام لکه د فوټبال ګیند هغه نسبتا لږ څه سپک دی که چیرې موږ هغه اوبو ته ور واچوو هغه نه ډوبېږي ځینې اجسام هغه چې کېږي هغه د لامبو په حالت کې پاتېږي اما ځینې اجسام چې هغه بیا ډوبېږي اوس که چیرې د یو جسم قوه ډېره زیاته وي سعودي قوه پر هغه باندې ونه توانېږي هغه چې کېږي لاندې ځي اما که چیرې وزن کم وي سعودي قوه د هغه سره څه مقاومت کوي او هغه د لامبو په حالت کې چې کېږي ورسره پاتېږي که چیرې دغه د سعودي قوه نه وي انسان هېڅ وخت نشي کولی چې په اوبو کې چې شي ولمبېږي راځئ د خیره سره د دې لپاره به زه تاسو ته یو شکل هم رسم کړم که چیرې زه یو فنري ترازو ولرم یو فنري ترازو داسې ترازو دی چې هغه هلته خاصه درجې لري د وزن د اندازه کولو لپاره په تېرو درسونو کې موږ تاسې ویلي انشاءالله د وزن د اندازه کولو لپاره یو خاص فنري ترازو شته چې دا کوچني کوچني وزنونه چې کوي اندازه کوي که چیرې دلته زه یو وزن چې کوم په دې پورې راځوړند کړم او دا تاسو فرض کوئ چې دا راسره ومنئ چې دا 800 ګرامه وزن لري که چیرې دا جسم د دغه فنري ترازو باندې موږ وتلي او دلته په دغه ځای کې ماته دا معلومه شول چې 800 ګرامه وزن لري او زه که چیرې دغه کتله دغه وزن زه که چیرې راواخلم په اوبو کې کېږدم د دې لپاره چې آیا په اوبو کې د دغه جسم وزن کمیږي که نه کمیږي نو ماته به وروسته معلومه شي که چیرې دغه فنري ترازو باندې ما دغه جسم دغسې ځوړند کړی او زه اوبو ته پسې ور واچوم که چیرې زه دغه اوبو ته پسې ور واچوم که چیرې په دا لوښ کې تاسې اوبه فرض کړئ اوبو ته مې دا جسم چې ور واچوئ کله چې اوس زه وګورم دغه فنري ترازو خو دا جسم اندازه کوي کله چې اوس ما دا درجه وکتله اوس ما ته دا معلومه شول چې ولا دغه جسم وزن اوس کې زه ګورم هغه 220 دی 220 ګرامه کېږي یعنې چې کېږي 80 ګرامه کم شوی دی زما ته د دې څخه رامعلومېږي چې ولا د رښتیا هم د اوبو د خوا څخه پر دا جسم باندې یو ډول قوه واردېږي چې دې قوې ته موږ
سعودي قوه وایي یا هغه قوه چې د دې لامل کېږي چې جسم پورته حرکت وکړي یا پورته ولاړ شي. دغه قیمتونه زده کوونکو ما د ځان څخه درته لیکلي دي، داسې نه دی چې دا جسم موږ اندازه کړی دی. صحیح صرف د دې لپاره چې ستاسې سر په خلاصیت 100 ګرام او 220 ګرام مې درته راوستلی. اوس نو یو خبره دا ده چې څوک ستاسې څخه پوښتنه کوي وایي دغه جسم وزن خو کمیږي، وایي دا موږ څنګه معلومولی شو؟ د جسم وزن چې کم شوی دی دا موږ څنګه معلومولی شو؟ د دې لپاره چې موږ د جسم وزن معلوم کړو چې څونه کم شوی د هغه لپاره موږ یو خاص میتود لرو. درنو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ دلته دغه جسم ته ما اوبه وراچولي دی، د اوبو څخه څه دی ډک دی، په دغه جسم کې ټوله اوبه پکښې کې دي او دغه جسم ته زه دغه وراچوم، دا کتله زه دغه جسم ته څه کوم وراچوم. کله چې دا کتله ما اوبو ته ورواچول تاسو پوهېږئ کله چې یو لوښی د اوبو څخه ډک وي هغه ته که چیرې تاسو کتله ورواچوئ د هغه لوښي اوبه یو څه څه کېږي تویېږي، ځکه چې دغه جسم چې دی دا هم یو څه اندازه ځای څه کوي یو څه اندازه ځای نیسي. نو که چیرې دغه جسم موږ دغه اوبو ته ورواچوو د دې لوښي څه به لږه اندازه اوبه چې شي اوبه به توی شي، ځکه له دې خوا یو سعودي قوه پر واردېږي د دغه لوښي څخه یو څه اندازه اوبه چې کېږي تویېږي په دغه بل لوښي کې. اوس نو که زه غواړم چې دا معلوم کړم چې د دغه جسم وزن څونه کم شوی دی، بایلل شوی وزن دا مساوي کېږي د چی سره؟ د بې ځایه شویو اوبو وزن. یعنې که زه غواړم چې معلومه کړم چې د دغه جسم په واسطه چې ما اوبو ته ورواچوئ دغه جسم څونه وزن یې څونه اندازه کم شوی دی، خو د تجربې په اساس چې ما جسم اوبو ته ورواچوئ د دغه لوښي څخه اوبه توی شوي په دا بل لوښي کې ما مخکې لا بل لوښي ورته ایښی دی، کله چې دا اوبه توی شوي دا اوبه مې راواخیستلې اندازه مې کړلې، هر څومره چې د دغه بې ځایه شوي اوبو وزن و هغومره اندازه باندې به دا بل جسم چې کړي خپل وزن به یې د لاس ورکړي. یعنې په مخکني مثال کې موږ تاسې وویل چې دا جسم 800 ګرام و، کله چې موږ اوبو ته ورواچوو 220 ګرامه سو، یعنې 80 ګرامه وزن بایلوي. نو دغه اوبه چې دلته توی شوي دي که چیرې دغه جسم دغه یعنې 220 ګرامه شوی په اوبو کې 80 ګرامه وزن یې د لاس ورکړي، نو دغه بې ځایه شوي اوبه به هم خامخا شوي 80 ګرام وي. د جسم بایلل شوی وزن مساوي کېږي د بې ځایه شوي اوبو د وزن سره. نو دا زموږ ته سعودي قوه ده. نور چې سعودي قوه څنګه فورمول لري، څنګه پر دې باندې مثالونه حلېږي، هغه به د خیره سره په 11 صنف فزیک کې په ښه تفصیل سره څه کړو ولولو. د اوس لپاره یوازې تاسو د سعودي قوې تعریف زده کوئ او دا چې څنګه چې سعودي قوه د یو جسم د وزن د کموالي سبب کېږي او دا کم شوی وزن موږ څنګه معلومولی شو، یوازې دغه درې موضوعات تر سره زده کوئ په سعودي قوې کې. درنو زده کوونکو دا به زموږ تاسې د نننی درس چې د پاسکال قانون او د سعودي قوې اړوند و. خدای دې وکړي چې د دې درس څخه مو څه ناڅه استفاده کړي. تر بل درس پورې چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. د خدای په امان ښې چارې.